زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. نجیبه فیض نن څخه څه کم 20 کاله وړاندې د فلم نړۍ ته راغلې ده. د پښتو سریالونو، ډرامو، فلمونو ورأخوا یې په پنجابي ډرامو کې هم ډیر کار کړی دی. نجیبه فیض مخکې هم داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ټولنیزو رسنیو کې پرې هیوادوالو غبرګونونه ښودلي دي. خو نجیبه فیض هیڅ وخت نه قرارېږي. د یوې پسې بله بلې پسې بله چې څومره خلک ورباندې تنقید او انتقاد ورباندې کوي، هغومره نجیبه فیض هم د همغې دوه چنده خپل فاحش عکسونه جوړوي او دغسې ویډیوګانې د مختلف قسمه هلکانو سره جوړوي. ویل کېږي چې د نجیبه فیض هویت لا اوسه پورې نه دی څرګند شوی چې دا په اصل کې د کوم هیواد ده او د کوم ځای ده. نو تاسو هم را سره خپل نظرونه په لاندې کمنټ کې شریک کړئ چې نجیبه فیض تکرارا داسې کارونه ولې کوي. نو دا و زموږ د نن ورځې راپور. امید لرم چې تاسو به خوښ شوی وي. زموږ د نورو خاصه راپورونو لپاره زموږ د چینل سره هرو مرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.